چې ترغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په یو بل حدیث کې انما الاعمال بالخواتم، د انسان دا عمل دار و مدار په خاتمه پورې دی چې خاتمه دی په کوم عمل وسوله. خاتمه دی په نیکانو صالحینو کې وسوه، خاتمه دی په نیکو اعمالو کې وسوه که په بدو اعمالو کې. نو مؤمن باید چې هر وخت د الله جل جلاله د عذاب څخه وبېرېږي او هر وخت د ده په ذهن او دماغ کې به دا وي چې زه به نیک عمل کوم، د بدو څخه به ځان ساتم. ولی کېدلی سي چې زه به ښه عمل کوم، زما او د جنت په مابینځ کې به یو ګز مسافه پاتې وي، خو لیکن یوه ورځ به زه بد عمل وکم او په دغه حالت کې به مړ سم جهنم ته به روان یم. نو ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې په دغه حدیث شریف کې موږ ته څه پیغام راکړی دی، هغه دا دی چې تاسې داسې مه کوئ چې د رزق دپاره تاسې داسې ځان و هلاکت ته اچوئ. او یا د یو انسان عقیده دا وي که ما د پلانکی کار کوئ بیا به نو زه مرمه که مې نه کوئ نو نه به مرم، بلکې اجل د مور په رحم کې د هر انسان د لیکل سوی دی. نو د مؤمن دپاره پکار دا دی چې دی په اعمالو کې همیشه توب په نیک اعمالو باندې وکړي چې کله دی وفات کیږي د ده اخیره خاتمه په ایمان سي، د ده ابدي زندگی برابره سوه. د جهنم څخه د ځان د ساتلو دپاره یوازینۍ لاره چې مؤمنان ته پاته د هغه نیک عمل دی. د سیدنا سمره ابن جندب رضی الله عنه سره روایت دی أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه. انسانان به و جهنم ته د اعمالو په اندازه باندې به دوی ته په جهنم کې سزا ورکول کیږي چې څونه بد عملی دغو نه سخت عذاب وي، چې څونه سخت ظالم وي دغو نه سخت عذاب وي. منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، بعضې داسې انسانان به وي چې د جهنم اور به در پنډیو پورې را رسېدلی. ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، بعض انسانان به په جهنم کې در زنګونو پورې ولاړ وي. ومنهم من تأخذه إلى حجزته، بعض انسانان به داسې چې در نامه پورې چې چیرې واګه تړل کیږي او چیرې لنګ تړل کیږي در دغه ځایه پورې به په جهنم کې. ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، بعض انسانان به داسې چې هغه به در غاړې پورې په جهنم کې. د حدیث شریف روایت مسلم کړی دی. په بل حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. انسانان به د محشر په ورځ باندې د رب العالمین و مخ ته ولاړ د حساب او د کتاب د ورکولو دپاره، خو بعضې انسانان به داسې د دوی د بدو اعمالو په خاطر باندې چې دوی به په خولو کې داسې غرق وي چې در نصف غوږو پورې یعنی در خولې پورې به دوی په خپلو خولو کې غرق ولاړ وي. په بل حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر انسان به د خپل عمل مطابق د محشر په ورځ باندې په خولو کې غرق وي. بعضې انسانان به داسې وي چې در پنډیو پورې به په خولو کې، بعضې به در زنګنو پورې، بعضې به در نو پورې، بعضې به در غاړې پورې، بعضې انسانان به یو مخ په خولو کې غرق وي. د بدو اعمالو نتیجه به دا وي چې دی به یو مخ په خولو کې غرق وي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم و صحابه کرامو ته به همیش بیان د جهنم به ورته کوي، د جنت ته به ورته کوي. په یو حدیث کې راځي د انس رضی الله عنه حدیث دی قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ موږ ته ډېره عجیبه خطبه وویله چې داسې خطبه ما هیڅ کله نه واورېدلې. فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ای انسانانو که تاسې چیرې په هغو څه باندې خبر سئ چې ما ته الله په هغه باندې علم راکړی دی، د جنت چې کوم حالت دی، د جهنم عذابونه چې کوم عذابونه دي، په دغو شیانو که تاسې پوه سئ او خبر سئ تاسې به ډېر کم وخاندئ او بیخي ډېر به وژاړئ.
حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې په دغه وخت کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک او صحابه کرامو خپل سرونه پټ کړل، مخان یې پټ کړل او په ژړا باندې شروع وکړله، پر داسې اندازه باندې چې د دوی د ژړا آواز پورته سو. فغط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. صحابه کرامو خان پټ کړله او په ژړا شروع وکړله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خطبه کې دا ورته وویل. په بل حدیث کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم خطبه وویله او بیا وویل عرضت علی الجنة والنار، الله جل جلاله ما ته جنت او جهنم دواړه نن راښکاره کړل. فلم اراک اليوم فی الخیر والشر، انسانانو نن چې ما جنت په کم حالت باندې ولیدی او جهنم مې په کم حالت باندې ولیدی، در دې ښه ما له مخه نه ولیدلی. ولو تعلمون ما اعلم، انسانانو که تاسې په هغه څه باندې خبر سئ چې زه ور باندې خبر یم، لضحکتم قلیلا، ډیر کم به تاسې وخاندئ، ولبکیتم کثیرا، او ډیر زیات به وژاړئ. فما اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين. حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي په هغه روایت کې چې په د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر اصحابو باندې در دغه سخت او ګران ورځ بل نه راغلی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل چې ما جهنم او جنت در هر وخت نن شو لیدل، او دا ورته ویل چې انسانانو د جهنم چې کوم عذابونه دي که چیرې تاسې هغه لیدلي وای یا تاسې ته دونه علم وای لکه زه چې په عالم یم، تاسې به ډېر کم خندلي وای او ډېر به مو ژړلي وای. صحابه کرامو باندې دغه خبره دونه ګرانه تمامه سوله چې ټولو په ژړا باندې شروع وکړله، حتی در داسې اندازې پورې چې د دوی د ژړا اواز نورو خلکو اورېدی، سرونه یې پټ کړل، په ژړا یې شروع وکړ. او د صحابه کرامو باندې در دغه سخته ورځ بله نه ده راغلې چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه دا واورېدل چې سخت عذابونه دي، د الله جل جلاله سخت عذابونه دي، یعنی اعمال سم کړي، اعمال اقوال افعال دا سم کړي. نو کم مؤمن مسلمان چې خپل عمل سم کړي او دی 5 وخت لمونځ وکړي، د قرآن عظیم شان تلاوت وکړي، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکړي، د نارواو د بدو څخه ځان وساتي، هغه به کامیاب وي، هغه به الله جل جلاله د عذابو څخه وساتي.